تاسو هم واچ، لوک او سی غلط استعمالوئ. مثلا غواړئ چې ووایئ زه فلم ګورم، نو بیا وایئ I see a movie. نور نو بس ته دوستانو، راځئ چې په ډېر کم وخت کې د واچ، لوک او سی توپیر باندې پوه شو چې څنګه او چیرته استعمالیږي. دوستانو وعده در کوم که مو دا ویډیو تر اخره وکتله نو دا مشکل مو حتما حل کیږي. لومړی سی هغه وخت کاروو چې یو شی تصادفي وګورو، یعنی هدف مو دا نه وي چې یو څیز قصدن وګورو. مثلا په پارک کې له ورور سره روان یې او یودم دې ملګری وویني نو وایې او I see my friend، او ملګری مې وینم. یا هم وایې چې I see a dog، زه یو سپی وینم. د دې هدف دا ده چې یو شی ته قصد نه لري چې وګورې، یودم دې مخ ته راځي او ګورې. نو په دې حالت کې موږ له سی څخه استفاده کوو. دوهم لوک هغه وخت کارول کیږي چې ته پرېکړه کوې چې یو څیز وګورې، یا هم قصد لرې چې یو څیز ته وګورې، یا هم په عامه توګه ویلی شو یو څیز ته په قصد سره کتل وي. مثلا look at that car، هغه موټر ته وګوره. یا هم وایې don't look at me، ما ته مه ګوره. او په یاد ولره چې لوک له اډ سره استفاده کیږي. دریم واچ هغه وخت کاروو چې یو څیز په پام سره او د ډېرې مودې لپاره ګورو او خاصتا هغه څیز حرکت ولري. مثلا I watch a movie، زه یو فلم ګورم. یا هم I'm watching football right now، زه همدا اوس فوټبال ګورم. که دلته پام وکړئ دوستانو، هغه څیز چې موږ ګورو هغه حرکت لري او د اوږدې مودې لپاره وي. په یاد ولرئ سی تصادفي لیدل، لوک قصدن لیدل او واچ اوږدمهاله او د یو متحرک څیز لیدلو لپاره استفاده کیږي. اوس چې د دې دریو په توپیر پوه شوې نو یو مثال په کومنټ کې راته ولیکه او همچنان له هغه ملګرو سره یې شریکه کړه چې تر اوسه پورې هم د دې دریو په توپیر باندې نه پوهیږي او دا په غلطه توګه استفاده کوي.